تاریخ دانانو ته خواست دی چې ولیکي چې نن یو نوی تاریخ جوړ شو او هغه تاریخ څه دی؟ هغه دا دی چې زمونږ په دې درنه حجره کې زمونږ د دې درنو وروڼو ستاسو په زړه استقبال کې ډاکټر راسین یوسفزی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشر ملوا جناب نذیر احمد نذیر صاحب، د صدارتی مجلس درنو محترمو شاعرانو ملګرو او د مومندو درنو پښتنو مشرانو کشرانو او بچو، السلام علیکم. د ټول اول خو د دې درنې حجرې یو نوی تاریخ جوړیږي د پښتو. تاریخ دانانو ولیکئ، تاریخ دانانو ته خواست دی چې ولیکي چې نن یو نوی تاریخ جوړ شو او هغه تاریخ څه دی؟ هغه دا دی چې زمونږ په دې درنه حجره کې زمونږ د دې درنو وروڼو ملک زاهد حسین خان مومند، ملک سیف الله خان مومند، ملک نثار خان مومند، جانزیب راکم صاحب، جلبل مومند صاحب او د دې ټولو ستاسو د ټولو په وړاندې یو نوی تاریخ جوړ شو او هغه تاریخ دا دی چې زمونږ په دې مشاعره کې د پښتونخوا په تاریخ کې په وړاندې ځل باندې زمونږ خویندو او لوڼو هم برخه واخیسته. دا یو نوی تاریخ دی او د دې تاریخ جوړېدو یو خاص خبره بله دا هم ده چې دا برخه خدای پاک د مومندو په حجره باندې پیرزو کړه. الله مو ډېر خوشحاله کړه ځکه چې پښتانه چې دي هغوی ډېر درانه وړي دي د خپلو زنانو، خو دا ده چې د خپلو زنانو د تعلیم او تربیت او د ادب او د دې طرف ته ډېره کم پام کړی دی. نو پکار دا ده چې مونږ دا کمې کوتاهیانې چې شوي چې دا کوتاهیانې راپوره. بله دا ده چې ټول په شریکه باندې دعا وکړئ. زمونږ د محترمې ملګرې ډاکټر روشن کریم خور بیبي وفات شوه، نو هغې بې وخته روان شو. نو ټول په شریکه دعا وکړئ چې خدای پاک زمونږ دغه خور بیبي وبخي او الله تعالی یې جنتي کړي او الله تعالی دې د پاتې شونو نه ډېر صبر وکړي. زه خبرې نه کوم، صرف شعرونه ته وایم ځکه چې وخت هم ډېر ناوخته دی، د لمونځ وخت هم روان دی او تاسو ستړي شوي هم ډېر یئ او د هغې نه علاوه څه ملګري شاعران چې دي هغه د وخت د کمي په وجه باندې پاتې شوي هم دي. نو بس زه صرف خبرې راټولوم خپلې او هغه د دې وجې نه چې چونکې ډېر وخت شو چې دا مشاعره روانه ده او د لمونځ وخت هم قضا کېږي. ښه جي ستاسو توجه به غواړم. د اتڼ ساز راته غږیږي چې پښتو وایي څوک، د اتڼ ساز راته غږیږي چې پښتو وایي څوک، زما د تن وینه مستیږي چې پښتو وایي څوک. او لکه سړی چې په غوږونو خوشبويي راکاږي، لکه سړی چې په غوږونو خوشبويي راکاږي، لکه ګلونه راورېږي چې پښتو وایي څوک. او پرله پسې د دې لیکل او لوستل هم پکار دي، پرله پسې د دې لیکل او لوستل هم پکار دي، پالل یې هم لازمي کیږي چې پښتو وایي څوک. او په پوهنتون کې، په مکتب، په مدرسه، جومات کې، په پوهنتون کې، په مکتب، په مدرسه، جومات کې زما زړګی من من غټیږي چې پښتو وایي څوک. مننه جي. په پوهنتون کې، په مکتب، په مدرسه، جومات کې زما زړګی من من غټیږي چې پښتو وایي څوک. او چې په دربار او په تالار او په بازار کې اورم، چې په دربار او په تالار او په بازار کې اورم، مدام په ما غونه ودرېږي چې پښتو وایي څوک. مننه. او دا د خوشحال و او حمزه و او زما ارمان دی، دا د خوشحال و او حمزه و او زما ارمان دی چې لوستل کیږي، لیکل کیږي چې پښتو وایي څوک.
مننه جی او راته میرویس او احمد شاه او ملالۍ یاد شي راته میرویس او احمد شاه او ملالۍ یاد شي رحمان مې مخې ته ودرېږي چې پښتو وایي څوک مننه جی او بده بدنامه سپکه سپوره ناروا چې کوي بده بدنامه سپکه سپوره ناروا چې کوي زما زړه بې واره درزېږي چې پښتو وایي څوک او حجره جرګه اشر غوبل په سترګو ووینمه حجره جرګه اشر غوبل په سترګو ووینمه ټکر بابړه رایادېږي چې پښتو وایي څوک او مننه جی د ایمل خان او دریا خان هسکې شملې ښکاره شي د ایمل خان او دریا خان هسکې شملې ښکاره شي د کالو خان توره شړنګېږي چې پښتو وایي څوک او په تصور کې آدم خان او درخانۍ له لاړ شم په تصور کې آدم خان او درخانۍ له لاړ شم لکه رباب چرته ټنګېږي چې پښتو وایي څوک او توره او ننګ او پت ښېګړه او حیا او وفا توره او ننګ او پت ښېګړه او حیا او وفا مخ ته مې سوری سوری کېږي چې پښتو وایي څوک مننه جی او خپله که پوره وي که سپوره ښه ډاډه اوسېږي خپله که پوره وي که سپوره ښه ډاډه اوسېږي تل به مېلمه ته خوشحالېږي چې پښتو وایي څوک او بیا د لاهور او رتنبور خبرې هیڅ نه لګي بیا د لاهور او رتنبور خبرې هیڅ نه لګي په خپله ژبه به ودرېږي چې پښتو وایي څوک او یا به تسلیم شي یا به تختی یا به مرګ خپلوي یا به تسلیم شي یا به تختی یا به مرګ خپلوي د هر غلیم لینګي رپېږي چې پښتو وایي څوک او بل شعر دی چې د اباسین نه قربانېږي چې پښتو وایي څوک او اباسین ته قربانېږي چې پښتو وایي څوک یو بل څو شعرونه دي چې څوک د بغاوت په سزا قتل کړئ څوک د بغاوت په سزا قتل کړئ څوک د محبت په ګناه قتل کړئ او چرې د یزید سندرې نه وایم چرې د یزید سندرې نه وایم څوک د حسین غوندې ما قتل کړئ او موږ به پکې هم د ګل ګزار وکړو موږ به پکې هم د ګل ګزار وکړو یو رقیب په مخ کې زما قتل کړئ موږ به پکې هم د ګل ګزار وکړو یو رقیب په مخ کې زما قتل کړئ او څوک چې د ژوندون سندرې نه وایي څوک چې د ژوندون سندرې نه وایي هر هغه شاعر او مولا قتل کړئ مننه جی څوک چې د ژوندون سندرې نه وایي هر هغه شاعر او مولا قتل کړئ او راشئ چې د ځان په خون مو پوهه کړو راشئ چې د ځان په خون مو پوهه کړو ځئ که نه منصور خو څوک بیا قتل کوي راشئ چې د ځان په خون مو پوهه کړو ځئ که نه منصور خو څوک بیا قتل کوي یو وړوکی غوندې غزل دی هره حسد ارمان شوه راته شنډه هره حسد ارمان شوه راته شنډه اوس مې خپل زړګی کوي زما نه څنډه او چې د روح پورې مې سړي کې د پرهر ځي چې د روح پورې مې سړي کې د پرهر ځي ستا د چاودو شونډو خواب مې دی په ټنډه چې د روح پورې مې سړي کې د پرهر ځي ستا د چاودو شونډو خواب مې دی په ټنډه او بیا دې هم زما په زړه کې لوی مقام دی بیا دې هم زما په زړه کې لوی مقام دی ای زما او د جانان د لارې خنډه او ستا د زلفو او قامت غرونه مې سر کړل ستا د زلفو او قامت غرونه مې سر کړل سا مې ځکه داسې کېږي لنډه لنډه او مرګی څه دی د سکوت د جمود غېږه مرګی څه دی د سکوت د جمود غېږه ژوندون څه دی هله هله منډه منډه او زه د ټول کلي نه هسې ګیلمن یم زه د ټول کلي نه هسې ګیلمن یم په ما کاڼي راورېږي له ګاونډه او د ژوندون سره اخته مشتو ګریوان یم
د ژوندون سره اخته مشتو ګریوان یم لکه پیغله پیغله ناوې چې شي کونډه او د باګرام په خړو خاورو کې نولي د باګرام په خړو خاورو کې نولي اباسین مینه راوړي د ملکنډه ډېره مننه